دا د سرانانو مهاجر کیمپ دی چې د بلوچستان په ولسوالۍ پښین کې شتون لري. که چیرې هم کوټه او پښین د دې ځای اوسېدونکي ګیس لري، بجلي لري او د ژوند نور نعمتونه هم خدای ورکړي دي، خو دلته میشت افغان کډوال د ژوند د هر رنګه سهولت څخه تر نننۍ ورځې محروم پاتې دي. د پښین د علاقې سرانانو دغه افغان کډوال چې له تیرو 15 کلو 40 کلو راهیسې دلته ژوند کوي، تر نننۍ ورځې پورې د پاکو اوبو د څښلو د اوبو څخه لا هم محروم دي. ملل متحد اقوام متحده اداره یونیسف د افغان کډوالو د پاملرنې چارې په غاړه لري، خو د سرانانو دغه افغان کډوال لګۍ څخه هم محروم پاتې دي. دا خلک د چښن پاکې اوبه نه لري، د دوی سړکونه تر اوسه پورې نه دي پخ سوي، کوڅې عمومي دي، کچه دي او داسې دا خلک بجلي هم نه لري. دغه کیمپ د روغتیایي سهولتونو څخه هم محروم ساتل شوی دی. د دغه کیمپ 80,000 نفوس چې اکثره ځوانان بې روزګاره دي، روزګار نه لري او په روزانه ګزاره کوي، یا دوی ته څیرمه چې کوم د خښتو بوټۍ دي په هغو کې خښتې وهي، یا یې ماشومان ځي لاهور کراچۍ ته، هلته کاغذان ټولوي او داسې خپل ژوند په مخه بیایي. دغه کیمپ چې په دې ویډیو کې تاسې کوڅې وینئ ټولې خامې دي او دلته د بارانونو اوبه ولاړې دي، کورونه یې هم ټول خام دي. دلته د ژوند یو سهولت هم نه دی ورکول شوی. اقوام متحده، ملل متحد، یونیسف نړیوالو د څو لسیزو راهیسې مسلسل دغه افغان کډوال له پامه غورځولي دي، هېر کړي دي. ښه تر ما د سګرټ راکه باره ولاړ شي.